الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا وداغ برحم وكرم سرا دا سوالات وجوابات بدي مباركة سلسله کې او کړی کې نن او په دې کې اولنی سوال یو ورور کړی دی ډېر اهم چې هغه تعلق ساتي د سودي معاملې سره. اول به دا سوال ووایو بیا به وضاحت د دې مسلې وکړو او د سود په باره کې اهم نصیحت. دا ورور وایي چې یو کس دی چې هغه د بینک نه قرض اخلي بغیر د فایدې نه، ځکه چې په قرضو باندې فایده سود دی، نو هغه د بینک سره اتفاق کوي چې ماله به پکې فایده نه راکوم یا زه به تاسو له فایده نه درکوم. یعنې ماله به قرض راکړي بینک ته، مثال کې 1 لک روپۍ به راکړي، زه به 1 لک درکوم. بینکونه داسې نه کوي، کوم چې سودي بینکونه هغه چې ته 1 لک روپۍ والې واپس به ته 1,60,000 1,10,000 1.5 لک داسې به ورکړي. خو دی وایي چې دا یو کس دی او هغه بینک ته دا وایي چې ماله به قرض راکوي خو فایده به پرې نه درکوو. بیا په هغه بینک کې یو کس ورته دا وایي چې هلته یې کار کوو. یو بله طریقه شته، که ته د سود نه ځان ساتل غواړې نو یو بله طریقه د هغه دا ده چې ته زموږ نه 10 لکه روپۍ قرض والې او بیا کال بعد ته دغه پیسې واپس کوې، نو صحیح شو. زمونږ هغه 10 لکه خو تا سره قرض وي، هغه راکړه موږ له، ورسره 10 لکه نورې راکړه د یو کال دپاره، بس موږ یې دننه الو، نو څو شو ټولې 20 لکه. خو دا 10 لکه موږ تا نه نه الو، وایي سود نه کوو موږ، خو دومره دی چې ته به موږ له 1 لک راکړې، 1 لک خو هغه 10 لکه خو زموږ حق دی، 10 لکه به زیاتي راکړې نو هغه به موږ سره کال پرتي، ځکه چې زموږ هم 10 لکه تا سره کال پرتي، بیا راشه خپلې پیسې وایه. نو کار دې مو شو د سود نه بچ شو. الجواب، دا د بینک مفتي صاحب دی، په دې خبرو به یقین نه کوئ. نن سبا دا هم طریقه راوتې ده، زه دا نه یم چې ټول، خو اکثر یو معامله به یې لیکلي چې هغه په بینک کې کېږي، به غیر شرعي لاندې ورته لیکلي وي دا پلاني مفتي او پلاني مفتي او پلاني مفتي ورته رواوي. پلاني او پلاني دوی خو موږ ته 3 مفتیان وایي، که یو 1000 مفتیان راجمع کړي که نه او هغه یو فتوا ورکړي د داسې کار په باره کې چې هغه حرام دی، چې دا حلال دی هغه نه حلالېږي. اوس دې هیلې ته وګوره، دا هیله ده عین الربا، دا خو بلکل سود دی، سود څخه خو نه کړي، دا نه دی جایز. ګوره اصل کې دا مسله یاده کوي، قرض دا احسان دی د یو مسلمان سره، او په احسان باندې څوک پیسې نه اخلي. ته چې ما له قرض راکړې 1,000 روپۍ، ته ما سره ښه کې، نو په ښو باندې به ته پیسې اخلي او به ته زیاتې کې، بلکې زما د غریبۍ نه، زما د حاجت نه ته فایده اخلي، ظلم کې زیاتې کې. د هغې دلاسې شریعت دا ناروا کړی چې دا سود دی، دا حرام دی. اوس دا ورور چې ووایي زه به 10 لکه روپۍ د دوی نه والم بینک نه، کال بعد به زه د دوی دا 10 لکه روپۍ واپس ورکم، ورسره به 10 لکه نورې ورکم، توریران پوره به وله ورکم، هغوی سره به کال دپاره بس. نو بینک والا وایي چې دا اوس ته د سود نه بچو کار دی، دا خو سود دی. سود دا دی چې تا 10 لکه روپۍ واخیستې قرض، واپس هغوی ته د هغوی 10 لکه میلاو شي، نو بس ختم شو، قرض و معامله خو دقه نه، هغه په قرضو باندې تا نه فایده غواړي چې 10 لکه روپۍ یو کال نه راکړه، موږ به په خپلو کارونو کې ولګو. نو دې قرضو د فایده رانه ښکو د ځان ته. او هغه روایت
چې امام بغوي راوړی دی کل قرض جر منفع فهو ربا، هر قرض چې ځان پسې فایده راکاږي دا سود. نو یو دا شو که ځان سره فایده را نه وړه که نه یې راوړې نو د دې نه ځان لرې ساتل پکار. په اتفاق د مسلمانانو دا کار سود دی، په اتفاق د مسلمانانو، اختلافي مسله هم نه ده. او نصیحت دا دی چې دو معاملو کې نن سبا ډېر احتیاط وکړي. یو د انټرنیټ د خرڅول اخیستل او تجارت، دویم بانکي معاملات. الحمدلله حلالې لارې پکې ډېرې دي خو حرامې پکې هم ښه ډېرې دي. اوس د سبا بس خلک راوتي دي په دې سوشل میډیا باندې موږ پښتنو ته د کاروبار لارې ښایو. دا زه یو کس خاص نه یادوم، ما په خپل ځاني 15-16 کسانو ویډیو وکته. څوک بهر ملکونو کې ناست دي، څوک زموږ په ملکونو کې ناست دي، څوک خلیج ملکونو کې، او جی نن سبا خو پیسې ګټل ډېرې اسان دي، بس ورننوځه پلاني ویب سایټ ته ګړز ورکړه او ته په کور کې ناست یې او تا ته به ډالرې را روانې. موږ هم دا غواړو چې پښتانه دې مخکې شي، پښتانه دې په دین او دنیا کې مخکې شي، خو په حرامو کې نه. یو سړی به چې خلکه ته څه وایې چې دا انټرنیټ باندې تجارتي معاملات حرام دي، ما خو دا نه دي ویلي، خو زه دا یم چې حرام پکې شتي او ښه ډېر پکې دي. نو د هرې معاملې د کولو نه مخکې د علماو نه تپوس وکړه. زه تا نه منع کوم، په تا پابندي څوک نشي لګولی، چې الله پابندي نه لګولی زه به د کوم ځای نه ولګوم، خو دومره درته وایم چې احتیاط وکړه، وګټه پیسې ښه ډېرې وګټه، خو د هغې نه مخکې تپوس وکړه چې دا کار چې زه کوم کوم دا روا دی که ناروا دی. دا به یو ویډیو به چلیږي او راشي وګټئ پیسې او په کور کې به ناست او په یو بټن سره او یو ټک سره او راځي به راته په میلیونونو او راځي به تا ته په کروڑاو او راځي به په لکاو. هغه لا پرېږدئ چې بېدینې دي، بېدینه خو پکې د سره حلال او حرام ته ګوري نه. بعض هغه چې دیني طبقه ده هغه هم بې احتیاطي بدیزي کوي، نو دا خو څه دي، دا خو داسې ورکه جو داسې واله جو داسې که جو داسې که جو داسې که جو حلال شو. نو دا خو دلته د بینک والا هم درته ویلي دي داسې که داسې که داسې که داسې که حلاله شوه. 10 لکه روپۍ والا کال باندې زموږ حق موږ له راکړه، خیر دی 10 لکه ورسره زیاتې راکړه، موږ به کال کیدو بیا به تاله درکړو. نو سود خو دې ته وایي، درته به یې داسې هم ویلي چې سود خو دې ته وایي چې ته په قرضو باندې فایده ورکړې او هغه سړی وایلي مکمل. موږ خو الو نه، موږ خو 10 لکه روپۍ ستا دپاره ایږدو، ستا دپاره ایږدو، کال باندې واله. نو چې هغه سره علم نه وي او تپوس ونه کړي ابوس دا خبره به صحیح ده. نو دی خو زموږ 10 لکه روپۍ خو زما نه څه پخې نه دي، خو ایږدي او زما پکې فایده ده، بیا به یې راکړي. خو سوچ یې دې ته نیسي چې فایده د هغه ده، ستاسې چې فایده ده، فایده خو د هغه د 10 لکه روپۍ هغه ته واپس میلاو شي، ورسره دا فایده شوه چې د یو کاله پورې ورته 10 لکه روپۍ نورې میلاو شي، هغه به ځان له تجارت وکړي، کاروبار به وکړي، په څه کې به استعمال کړي. نو دوه معاملاتو کې یو بانکي معاملات چې نن سبا کوي هغې کې ډېر احتیاط، دویم انټرنیټ باندې تجارت. او زه درته دا ووایم نږدې دی هغه وخت، نږدې دی هغه وخت چې له دنیا به ټوله په دې انټرنیټ او په دې قصو چلیږي. موږ د پکار ځان دې سره عادت کړو او ازدې کړو، لکه چې هغه وخت نږدې دی. اوس که تاسو زموږ د ملکونو ته ګورئ، زموږ د طرفونو ته کوم دي، نو موږ د دنیا نه یو 50-100 کاله شاته روان یو. او دې خلیج ملکونو ته وګوره، بیا یورپ ته چې لاړ شي، هلته ټوله دنیا نن سبا په نیټ باندې چلي، یا کاغذونه ماغذونه ختم شوي دي. مخکې ورځو کې زما یو معامله راغلې وه زموږ د ادارو کې، نو هغه پسې چې زه ورغلم مسله وه، ما یې داسې داسې، نو هغه ما ته ویل د پلاني شي فوټو کاپي پکې راوړه. ما هغه ته ویل صاحب موږ په 2023 کې ته اوس هم فوټو کاپیانې غواړې، ترې د زمانه د فوټو کاپیانو او د کاغذونو او د دې نن سبا خو په یو بټن چې خلک وایي په کمپیوټر کې هر سره وځي، ته اوس هم ما ته فوټو کاپي راوړه. نو زه غواړم چې موږ د انټرنیټ سره عادت شو او فایدې ته والو د دین او د دنیا، خو د حرامو نه به پکې ځان ساتو، د ناروا کارونو نه به پکې ځان ساتو.